کډوالي د افغانانو د څو لسیزو اوږده کیسه ده. هغه کیسه چې په کې زرګونه کورنۍ د جګړو، اقتصادي ستونزو او بېلابېلو ناخوالو له امله له خپل وطنه وتلو ته اړ شوي دي. خو اوس هم هره ورځ ګڼ شمېر هیوادوال بیرته خپل هیواد ته راګرځي څو د خپل ژوند نوی فصل د خپلې خاورې په غېږ کې پیل کړي. د کډوالو او راستنېدونکو چارو وزارت وایي د روان کال په تېرو څه باندې 2 میاشتو کې نږدې 9 میلیون افغان کډوال له پاکستان، ایران او ترکیې څخه هیواد ته راستنه شوي دي. د یاد وزارت د معلوماتو له مخې په دې موده کې ټول ټال 495,000 او 398 تنه افغانان هیواد ته راغلي چې له دې ډلې 209,000 او 228 تنه یوازې له پاکستان څخه په خپله خوښه یا د جبري ایستلو له امله افغانستان ته ستانه شوي دي. د روان لمریز کال له پیله تر اوسه پورې د تیرو څه باندې 2 میاشتو په جریان کې له پاکستان، ایران او ترکیې هیوادونو څخه په خپله خوښه او اجباري ډول ټول ټال 495,000 او 398 تنه مهاجرین هیواد ته راستانه شوي. د دغو راستنېدونکو مهاجرینو له ډلې 289,000 او 228 تنه له پاکستان، 109,000 او 214 تنه له ایران او 3,040 تنه له ترکیې څخه راغلي دي. ښاغلی حقاني وایي د راستنېدونکو د هرکلي او ملاتړ لپاره لازم تدابیر نیول شوي دي. د دوی په وینا راستنېدونکو ته د لومړنیو بشري مرستو، خوراکي او غیر خوراکي توکو، روغتیایي خدمتونو او نورو اړینو اسانتیاوو د برابرولو هڅې دوام لري څو هغوی وکولی شي د خپل ژوند چارې په مناسب ډول تنظیم کړي. همداراز په ورته مهال 3,921 تنه نیول شوي افغانان د پاکستان له بېلابېلو زندانونو څخه راخلاص شوي او هیواد ته راستانه کړل شوي دي. د افغانستان اسلامي امارت له لورې د راستنېدونکو مهاجرینو د ثبت او استقبال ترڅنګ هغوی ته نغدي، خوراکي، غیر خوراکي او نورې اړینې مرستې برابرې شوي. وروسته د ترانسپورت اسانتیاوې ورته مهیا شوي او په باعزته توګه خپلو سیمو ته لیږدول شوي دي. چارواکي زیاتوي چې راستنېدونکو ته د ترانسپورت اسانتیاوې هم برابر شوي دي څو له سرحدي سیمو څخه خپلو اصلي مینو او ولایتونو ته په خوندي او باعزته توګه ولېږدول شي. دا چاره نه یوازې د راستنېدونکو ستونزې راکموي بلکې د هغوی د بیرته میشتېدو بهیر هم اسانه کوي. کارپوهان باور لري چې د راستنېدونکو افغانانو منظم مدیریت د هغوی لپاره د خدماتو برابرول او د بیا میشتېدو پروګرامونه کولی شي د ټولنیز ثبات، اقتصادي ودې او ملي یووالي په پیاوړتیا کې مهم رول ولوبوي. همدارنګه د راستنېدونکو مهارتونه او کاري تجربې د هیواد د بیارغونې او پرمختګ لپاره یو ارزښتمن فرصت بلل کیږي. افغانستان ته د کډوالو بیرته ستنېدل یوازې د خلکو د راستنېدو بهیر نه دی بلکې د امید، باور او له خپلې خاورې سره د بیا یو ځای کېدو یوه نوې کیسه هم ده. تمه کیږي چې د اړوندو ادارو د همغږو هڅو په دوام سره به راستنېدونکي افغانان له لا ډېرو اسانتیاوو برخمن شي او د هیواد په ټولنیز او اقتصادي ژوند کې به اغیزمنه ونډه واخلي.